یو راغی د مال د نشتوالي شکایت وکړ چې فقیر یم او مال نه لرم، ویل چې استغفار وایه. بل راغی د اولاد د نشتوالي شکایت وکړ، هغه ته یې وویل چې استغفار وایه. یو بل کس راغی او د مال او کرکیل یا زراعت د نشتوالي او په ځمکه کې د حاصلاتو د کموالي شکایت وکړ، هغې ته یې هم وویل چې استغفار ووایه. صحابو ترې پوښتنه وکړه چې د الله رسوله ټولو ته دې یوه خبره وکړه چې الله پاک نه دی ویلي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. نوح علیه السلام وایي ما خپل قوم ته وویل چې فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا، د الله پاک نه بخښنه غواړئ، هغه مهربان او بخښونکی دی. یرسل السماء علیکم مدرارا، په تاسې به له اسمانونو بارانونه اوبه راوڅڅوي. ویمددکم باموال وبنین، تاسې ته به مالونه او اولادونه درکړي، په هغې به مو مدد وکړي. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا، تاسې ته به باغونه او تاسې ته به نهرونه برابر کړي، اوبه به یې بهوي درته. دغه نعمتونه نه هاخوا انسان په دنیا کې څه غوښتی شي؟ ټول هغه نعمتونه دي چې انسان یې غواړي. نو که غواړې همیشه په ژبه باندې استغفار جاري ساته. استغفر الله العظیم واتوب الیه، دا وایه. اللهم اغفر لی، اللهم اغفر لی، دا وایه. یا سید الاستغفار وایه. اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. په دې اړه ما ډېرې ویډیوګانې پخوا ثبت کړي دي چې په کمنټ کې تاسې ته اچوم لینکونه، هغه هم ورسره وګورئ. سلام علیکم.